بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هېواد د اساسي قانون پر بنسټ د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په ګډون د ټولو ټاکنو د اداره کولو او څارلو مسؤلیت لري. کمیسیون خپل ټولې اړوندې چارې په بشپړې خپلواکۍ او بېطرفۍ ترسره کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هېواد کې د رڼو، آزادو او عادلانه ټاکنو په ترسره کولو متعهد دی. کمیسیون تل هڅه کوي چې خپل اساسي جوړښتونه د دې لپاره پیاوړي کړي چې راتلونکې ټاکنې په کم لګښت او ښه کیفیت ترسره کړي. نو د رایې ورکولو په شرایطو برابر ټول افغانان، ښځینه وي او که نارینه، حق لري چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنو کې په بشپړې ازادۍ او اطمینان سره برخه واخلي او د خپل خوښې نومان ته مستقیما رایه ورکړي. ښځینه او نارینه د رایې ورکولو برابر حق لري.